عزیزانو پر کور به سړی کوي پر کور کار د کومه ځایه کاږي اول لاس به زه ورچو اول لاس به زه ورچو شروع دا ډېره کاله اشعري کولو دربې قلال لري دا اول دغه ته زه راږدم مړ وي چې مړ کوم دا دې شاق یې دی پروا نه ده اوس یې بیا ټینګ نیسو کلکه د فرلت مطالبه ټینګه به یې نه شو زه په دا سپین ږیري به بولې کلزوان بولې زه تر اخري ځای درسره تر اخري ځای مات به کوو پر پاکستان باندې د لنډهورو سمګلرانو ډاکوانو غلو او رشوتخورو باشي را روانه ده دلته سرکار ایجنټان دي دا زموږ د وطن خلک دي دوی سره موږ داسې بدیل نه کوو عزیزه کوم مجبوره کوې هلکه دا توان خو لرئ ملا مې ماته چې خو دونه ډېر خلک یاست دا توان خو به لرئ دا ته موټران ورته ودروئ او دا ډسي ته ته ستا ښځه ستا ایسي د ده کشنیان اوس یې کې واچوئ زه د کوژده کوم زه په مخې کې دا ولې په ولې دی ولې برګېډیر ته هغه دوکان هغه دغه ده هغه کلا یې ده دا کلا یې هم ډېر راوږده کړې دا کلا که ته یې فیصله وکړه اوله خرڅ یې زه کاږم که ته یې فیصله وکړه اوله خرڅ یې زه کړم د دراني کلا برګېډیر ته وایي برګېډیر صاحب موږ موټران درولي دي ستا ښځه زموږ خور ده ستا بچیان زموږ بچیان دي ستا لور زموږ لور ده تر دا ځای دې ورسول د لوږې دې مړه کړو مهرباني وکړه دا موټر کې کښېنه دا ملیشیا په مخه شه دا پولیس والا خو یوه تاڼه خلک یوه تاڼه خلک ښکنځل مه ورته کوئ ورسې موټران ورته ودروئ وایي سیسو صاحب په عزت یې رسوم در کوژک در چاپه که بیا راغلی وې بیا به دې په خدای قسم چې دا درسه ورکړي چې د کوم ځای یم پسې واخلئ دا حکومت پسې واخلئ دا حکومت پسې واخلئ په مخه یې شه زه در سره یم جرګې وکړئ مجلسونه وکړئ چې ته یې جوړه کړله زه یې در ماته ولکه کړم زه ځم در کوشش کوم خلک وینم ته یو څه ګزاره وکړئ یو څه ګزاره را وکړئ پروا نه لري حبیب الله ته حبیب الله ماما نه دی بل ماما ته به خواست وکړم چې غوث الله 23 لک روپۍ قرضداره دی 25 لک روپۍ د دا جمعې په ورځ ورکړه انشاءالله دوی به درکړي یو دوې جمعې به نور کښېنو میله به ګرمه کړو بیا کېدی شي زه به دغه لکه خیر وي انشاءالله او کېدی شي د پاسپورټ خبره وه که ته ګس سرکار دا فیصله وکړه چې نه کوو که بې پاسپورټه دورې اوښته سم زه درسره ځم درې ځایه به سره ولاړ شم بې پاسپورټه به ولاړ شو دغه ما نه دی لیدلی یا به تختپل ووینم یا به وزې سوکۍ ووینم یا به بیا که چا جیل مې وولم بې پاسپورټه چې ولاړ شي شپږ میاشتې جیل پروا نه لري ومې دي خو زه له کاږه یې نه غوسله غړي به نه اچوئ ته یې ډېر همت کړی دی د چمن ګډ پښتون ولس ډېر همت کړی دی دا ښه ولاړه ده دا ښه ولاړه ده پرون دې ستا بچی ملګري ونیوئ ته پر را وغورځېدې ماښام یې ګرد پرې واړې لکه کین پر دا ګردو به د بغاوت مقدمه لګېدله کلاشینکوف ورسره و 2 کیلو هیروین ورسره و 3 کیلو چرس ورسره و دا پلانه دا پښتانه د ولس زور د خدای زور دی هر څوک هر ملګری چې هر چا ونیوئ عزیزانو په تی د خدای پسې په تی د رسول پسې چې داسې به د کورو راوځي لکه مچمچۍ لکه ملخ داسې به راوځي چې زړې یې لکه وه سړې یې لکه وه عزیزان دا زموږ مجلس دی وخت ناوخته نه دی بس لږ لږ دغه یې ما در وښو سرخیانې مې درته بیان کړې ملک شپه سوی دی ملک شپه سوی دی چې مور خرڅوي هغه وطن فروش نه دی چې خور خرڅوي چې ځان خرڅوي چې وطن خرڅوي او چې په خپله خبره ولاړې دا غدار دی عزیزانو خبره یې چپه سوې ده